أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد الرسول قال محمد الذي وعدت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. یو ملګری ډډې مو وهئ دي دیوالونو ته ډډه مو وهئ دا نوجوانان خاص کر صف کې کېناستل د جمعې په ورځ دا سنت طریقه ده. دویم د جمعې په ورځ به دا ګوډۍ نه اوچتې چې د الله سره پې داسې ایښي دې ته احتبا وایي. نبي علیه السلام دې نه منع کړې ده. یا سړی پرلت وایي یا د تحیاتو په شکل کې کښېني ځکه چې دا یو وعظ دی. دې ته قرآن کې ذکر ویلی شوی دی خطبې ته د الله ذکر ځکه دې کې د الله خبرې کېږي د الله د کتاب آیتونه ولوستلی شي د هغې تشریح وشي د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دا بیان کړی شي. دې ته ډېر په ادب کېناستل پکار دي. دا عبادت دی او زموږ په دې ایمان دی. زموږ نبي فرمایلی دي د جمعې په ورځ چې یو انسان وختي راشي او د خطیب د خطبې شروع کېدو نه مخکې راشي او دې خطبه په توجه باندې واوري او نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې که په ځمکه کاڼي پراته دې سره هم کار ونه لري. نبی علیہ السلام فرمایي چې کاڼو کې داسې ګوتې ووهلې
لغو او بې فایدې کار دی وکړو خپل اجر دې ځان له خراب کړ او د یو بل سره به خبرې نه کوي تر دې پورې نبی علیہ السلام فرمایي که چا خبرې وکړي د خو ځان له خپل اجر خراب کړو خو که چا ورته ویل چې چپ که دې چپ که والا هم ځان له اجر خراب کړه چا ته به دام نه وی چې چپ که دومره سخته یعنې خبره ده دا او دومره تاکید راغلی د جمعې د خطبې خطیب به د منبر نه آواز کوي چې هلکه ته چپ که خبرې مه کوه سم کښېنه دا د خطیب کار دی ته به ورته نه وی غرض دا دی زما محترم ورونو دا یو هفتوار تربیتي مجلس بې زمونږ خطبې د دې نورو مولیانو په شان ته نه موږ د ځان صفت نه کوو چې موږ داسې کمال والا خلک یو خو د الله فضل دی او الله چې په چا یو نعمت کړی نو د الله حکم دی فحدث نعمت راښکاره کړه د نعمت راښکاره کولو دا هم دي چې الله تعالی په چا یو نعمت کړی او ووایي چې الله راباندې دا نعمت کړی دی دې ته د نعمت د شکریه الفاظ وي موږ د شکریه په طور دا وایو د الله رب العالمین فضل دی چې د اهل حدیثو د منبر نه خبره د قرآن او حدیث کېږي دا به یو د دادا قیسې نه دي د خوبونو حکایتونه نه دي بې سنده خرافات نه دي چې ځکه ډډه دې ورته وویل او کار څنګه ناست دی نو دې ته ډېر په ادب کېناستل پکاري زما محترم ورونو دا میاشت دا د ربیع الاول میاشت ده او دا د دې امت یو المیه ده بدقسمتي ده او د فتنو دور دی او نبی علیہ السلام دا فرمایلو امتحان دی دا امتحانونه خو بار چا راځي په موږ دا امتحان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و اولنۍ درې پیړۍ چې دي دا به خیر القرون وي خیر القرون معنا څه ده یعنی خیر به پکې غالب وي د دې معنا دا نه ده چې ګینې ګناهګار خلک به پکې نه او د شر کارونه به پکې ګینې نه شر کارونه خو د نبی علیه السلام زمانه کې منافقان نه اوس یهود وو نصارا وو د مکې مشرکان وو نبوي دور وو خو بیا ورانکاري خلک وو د دې معنا دا ده چې په دې درې دورونو کې به خیر غالب وي منه خیر به مضبوطي شر والا خلک به وي خو به مغلوبي زور به نه او بیا به نبی علیه السلام فرمایلی ثم يفشو الكذب ثم يفشو الكذب معنا دا د دروغ به بیا خواره شي په دې امت کې په دې مسلمانانو کې یعنی د دین په نوم باندې به دروغ خورېږي لیبل به په بظاهره کې د دین لګېدلی دننه چې شی ګوري دین به نه وي لکه د دې مثال دا دی زموږ زمانه کې دا بعضې جعلي کپړې نه دي که نه ډېر څیزونه دي چې جعلي 2 نمبر شی جوړ کړی خو د بره پې لیبل څه لګولی د اصلي څیز د بره پې نوم همغه لیکلی مارکا او د هغې چې کوم هغه ډایي ده هر څه یې له ښه برابر کړي کړه وړی داسې ته به دننه به همغه شي او حال داری چې دننه هغه څیز نه وي نورې خبرې خو لا په ځای پرېږده هغه چې انسانان پې علاج کوي چې دوایي ورته وایي په دې کې خو 2 نمبري اړو په کار نه ده ځکه دا خو د انسانانو د ژوند سره لوبې دي په هغې کې 2 نمبر او 3 نمبر او چې دویان والا سره ممکن وي 10 نمبر پورې دوایي پکې شته نو چې په دویانو کې دومره پورې یعنی مطلب خیانتونه او ملاوټونه کېږي نو په نورو څیزونو کې ته څه خیال کوې حالانکې د پاسې پې لیکلي چې دا د فلاني څیز دوایي ده دې کې فلانی فارموله ده او حالانکې کار نه کوي دغه شان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو کس به د دین په نوم خبره کوي خو هغه به دین نه به دروغ وایي هغه د فساد دوري هغه د زمونږ دور دی د 3مې پیړۍ نه را په دې خوا چې ته تاریخ وګوري په دې امت کې ناشنا بدعات وخت په وخت رایج شوي دي دا مخکې د محرم میاشت تېره شوې ده مخکې سفر وه دې سفر کې څومره بدعات دي دا سپیره میاشت ده او په دې کې به نکاح نه کوي بیا دا چل کېږي او په دې کې به دا نه کوي او حالانکې نبی علیه السلام فرمایي د سفر میاشت د مکې مشرکان سپیره ګڼي نو ګوره د مکې د مشرکانو تصور زموږ امت ته راغلی ته به وایې چې دا د کم طرفه راتاو شه دا د هندوانو د وجې نه د هندوانو عقیده او د مکې د مشرکانو عقیده هلته یوه ده نو په دې بنا باندې چونکې د زموږ پښتنو معاشره کې پخوا ډېر هندوان په ګاونډونو کې پاتې شوي دي نو دې قوم ته خو چا قرآن بیان کړی نه و توحید خو ورته بیان کړی نه و خو د هندوانو د ګاونډ د لاسه د هندوانو خبرې اورېدلې دي او هغه خبرې ذهن کې ناست دي دې ټایم کې به کور نه جارو کې په دې ورځ به جامې نینځي او دا چل چې وشي دا پنسه دې الټه شي بیا به دا چل کېږي او یاره دا فلانی سړی چې راشي دا ډېر سپیره دی بیا مې په هغه ورځ باندې کار نه کېږي د دوکان او یاره دا فلانی کلر والا کپړه دا په ما ښه نه راځي او یاره دا فلانی ښځه چې دې کور ته راغلي بیا مونږ ښه ورځ نه ده لیدلي دا ټول نبي علیه السلام فرمایي دا د شرک تصورات دي
او په دې باندې ما مستقل خطبې کړې 15 شپږ خطبې الحمدلله په دې باندې ما کړې. د سپیروالي عقیده ساتل. نبی علیہ السلام فرمایي لا طیرة فی الاسلام، اسلام کې طیره لس هیڅ اعتبار نشته. عربو به په خپل قسمت په دې معلومو چېرته به سفر کو یا تجارت یا بل کار په ونه باندې به ګزار وکړه که مرغۍ به ښي طرف ته والوته یاره دا کار راله ښه کېږي خوش قسمته یم، او که به ګس طرف ته والوته نو بیا به ویل یاره دا کار راله بدېږي. ګوره دا هغه جاهلانه تصورات په مرغانو خپل قسمتونه معلومول، په غشو قسمتونه معلومول چې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وان تستقسموا بالازلام، دا چې تاسو خپل قسمتونه په غشو معلوموئ دا الله فرمایي د فسق کارونه دي، دا د الله نافرمانی ده او فسق اعتقادي دغه ځای کې مراد دی. فسق عملی نه دی مراد، معنا عقیده کې شرک موجود دی، دا معنا ده مفسرین دغلته د فسق. ګوره دا شرکي تصورات که هغوی په مارغانو قسمتونه معلومول دلته زموږ خلک هم پې معلوموي، هغه لیپاپې په توتیانو راوباسي و چې ستا قسمت کې به صحیح. دا اتوار په ورځ باندې په سنډې میګزین کې پامسټري راځي والکه وی آپ کا ستاره گردش میں ہے، وی ستا څه نوم دی، ستا د نوم دا ځایچه ده او ستا قسمت دا دی، مخامخ ورته لیکلي خلک ډېر په توجه باندې لولي چې دا زما قسمت دی. نعوذ بالله من ذلک. ستا قسمت به د اتوار په ورځ په اخبار کې چاپ کېږي، ستا قسمت په ته په دغه کتابونو کې ګوري چې دا هغه انسان دا پته هم نه لګي چې دا هندو دی که سیک دی که یهودي دی که نصراني دی. د پامسټري کتابونه اول یهودیانو لیکلي دي، هغې نه بعد بیا د امت ته را منتقل شوي دي او زموږ خلک په هغې عقیده ساتي. او نبي صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلي وو د عربو په جاهلیت کې به کاهنانو خلکو ته به ویلي چې زه درته د را روانو حالاتو خبرونه یم چې ستا قسمت کې به دا وي او دا چل به وشي او دا چل به وشي او دا چل به کېږي. هغوی به په عقیده ساتل. اوس هم خلک پیرانو په باره کې او دا چې کوم ناستې دي فلانې بابا بنګالي او فلانې بابا مسیح او فلانې بابا دا او دا اکثر پکې هندوان دي، نصارا دي، عیسایان دي او دغه رنګه په دې مسلمانانو کې دي، خو عقیدې هم دقه د هندوانو او د کفارو دي. او خلک ورځي څوک ورته وایي لاس راله وګوره په دې کرښو کې مې څه قسمت دی، څوک ورته وایي زما ستوری وګوره، او څوک ورته په نورو طریقو باندې خپل حاجتونه پیش کوي چې یاره زما ولې فلاني ځای کې مې یو رشته خوښه ده خو نه کېږي، ته لږ وګوره زما قسمت څنګه. سبحان الله. هغه د ځان نه دی خبر، د ځان نه هغه نه دی خبر، د خپل قسمت نه هغه نه دی خبر. د بدې ورځې نه ناست دی په اخبار کې او په فیسبوک اشتهار ورکوي چې ستا غوندې قمقل ورشي او په دې جب کې ورته 2 روپۍ کېږي، ستا غوندې یو احمق پې پیښ شي او په هغه باندې سره مالي ډاکه لړکي. زموږ د قوم د سر وخیارېږي نه. عجیبه خبره ده. د دین په نوم به دروغ خورېږي. دا تصورات نن په دې امت کې څومره عام. والله العظیم چې نن د اسلام او د توحید د غربت دور دی. اسلام ناشنا شوی دی. کم چې اصل دین دی هغه څوک پیژني نه، او چې کم دین نه دی په هغې د دین لیبل ولګېده، معامله برعکس شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء. نبی علیہ السلام فرمایلی د اسلام آغاز چې کېده، ابتدا د دعوت چې ما کوله، د توحید مسله مې کله شروع کړه په مکه کې، دا په خلکو ناشنا ولګېدله، خلکو دې سره دشمني وکړله، خلکو د دې مقابله وکړله، خلکو ته نفرت وکړل، خلکو رکاوټونه جوړ کړه. غریب په عربی کې دې ته وایي ناشنا خبره. د پښتنو غریب نه دی چې هغه وس یې نه کوي. د دین د غربت دور و ابتدا کې څومره رکاوټونه نبی علیہ السلام ته. د سیرت بعضې انتخابات موږ شروع کړي، منتخب واقعات اب انشاءالله وایو د الله په توفیق باندې. خو نن موضوع د دې ربیع الاول د خرافاتو په حوالې سره ده انشاءالله تعالی. دا مقدماتي خبره زه کوم. نبی علیہ السلام فرمایلی د اسلام آغاز داسې و چې د اسلام خلکو ناشنا وګڼلو، خلک یې مقابلې ته ودرېدل، عمل کولو ته تیار نه و. او د الله نبی بیا وفرمایل وسيعود غریبا. سین د استقبال قریب د پاره راځي که چا صرف ویلی، بعض علما ناستي دي مجلس کې. یعنې ډېر زر داسې بیا یو دور را روان دی په دې امت مسلمه چې بیا به د اسلام ناشنا وګرځي لکه څنګه چې ابتدا کې ناشنا او د نن د اسلام د غربت دور دی. کم عالم چې خبره د قرآن د منځ نه کوي، په الله مې د قسم هغه ته کنځل کېږي، په هغه مختلف نومونه کېښودی کېږي، په هغه تهمتونه تړلی کېږي. کم عالم چې هغه ځان ستړی کی کم حدیث چې غواړي چې بیان یې کم د امت ته، سندونه وګوري، ځان پې مطمئن کی چې دا بالکل صحیح حدیث دی،
د صحیح بخاری روایت دی، د صحیح مسلم روایت دی، هغه ډېر د زړه د درد نه دی امت ته بیان کی. خلک ورته کنځل کوي، خلک هغه پسې قسم تهمتونه تړي. خو که یو کس راولګېد او شوشای ظاهري جوړه کړله او پټکۍ یې وتړله او داسې یو نوم سره یې 5 القابات مخکې او 5 وروستو سابقې لاحقې ورسره ولګېدې د نوم سره چې رهبر شریعت او پیر طریقت او ولی کامل او فلان او فلان او فلان او شیخ العرب والعجم او جامع المعقول والمنقول او شیخ العرب والعجم او شیخ الوچ واللامده شیخ الاسمان والارض. بس دا یو شیخ دی بس په ټوله دنیا کې. خو چې دا نوم یې ولدونه درون کنو چې بیا دې څه وایي وایي یاره خلک وایي دا وګوره څنګه ناشنا خبره یې وکړه. حالانکې دا خبرې هېڅ ثبوت نه. په دې امت کې داسې بدترینه خلک شته. بله ورځ مې د یو مولا بیان چا راولېږلو، په ده باندې د مولا نوم پروت دی چې څوک وایي سړی چې په امریکا کې او ښځې په افغانستان یا پاکستان کې یو 10 کاله پس راشي او د ښځې په غېږ کې د 2 کالو بچی کیدی شي دا په کرامت راغلی دا بچی به شوی. دا مولا دی لکه ده تم خلک د دین رهبر وای، ده تم خلک د دین مشر وای. دا خو د زنا او د بدکارۍ لاره هموارونکی بدبخت انسان دی. او بل ځای کې وای دا سورې فاتحه چې ده د ایاک نعبد و ایاک نستعین پورې وای دا توحید دی او د اهدنا الصراط المستقیم نه وروسته آخري حصه وای تقلید دی. نعوذ بالله من ذلك. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. پخپل ځان نه بدلی، پخپل نه سمیږي، دا مردار عقیده نه سموي، دا ګنده نظریه نه سموي، دا خپل خرافات نه پري، قرآن کې تحریف کوي، د الله د کتاب سره او سورې فاتحې سره لوبې کوي. 6 یا 7 وجې دي د دې چې دا خبره باطله ده، په الله او د هغه په رسول تهمت دی، په قرآن کې تحریف دی. په خپله موقع به زه بیان کوم انشاءالله تعالی. هیڅ یو مفسر دا تفسیر نه دی کړی، هیڅ کله دا تفسیر د نبی علیه السلام صحابه کرامو زم د امت د سلفونه نه دی نقل. دا د دې دور د فتنې ایجاد دی، د فتنې د دور ایجاد دی، دا د خېټې تفسیرونه. دا حال دی. داسې خلکو ته خلک علما وایي چې دا ګینې علما دي او دا ګینې پوهې خلک دي، حالانکې امت یې تباه او برباد کړي، د امت عقیدې تباه کړي، د امت نظریات یې تباه کړي. په هغه خرافاتو کې، په هغه بدعاتو کې چې نبی علیه السلام فرمایلو دروغ به خورېږي د دین په نوم، په هغې کې یو د دې ربیع الاول په میاشت کې عید میلاد النبی مناول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلو. حدیث دی مشهور روایت دی د صحیح بخاری او د صحیح مسلم د صحیحین روایت او د مسلمانانو د مؤمنانو د مور ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه دا حدیث نقل دی چې خوب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې زمونږ په دې دین کې فی امرنا هذا ویلی دی، په دې دین کې چې نوی کار پیدا کړي، په دین کې نه د دین حصې ګڼي، ثواب ورته وایي، اجر ورته وایي. بعضې خلک دوکه کوي، دوکې جواب وروسته تاسو ته کوم انشاءالله. ځکه ما راته ویلې که نه نن سبا خو د دروغو دور دی که نه، د خپل غلط دین د تحفظ دپاره، د بدعاتو د شرکیاتو د تحفظ دپاره بیا خلک دروغ وایي که نه، دوکې تلبیسات کم چې د یهودو صفتو او الله منې کړي د دې نه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. تلبیس مه کوئ د حق او باطل، مه ګډوډوئ خلکو باندې حق په باطل په سبب د باطلو شبهاتو، او حق مه پټوئ وانتم تعلمون. علم والا مولیان یې، یهودیانو چې تحریف کو تلبیس کو، مولیانو که امیانو، الله وانتم تعلمون علم والا یې. دا تلبیس کول، دا فراډونه کول، دا د مولا کار دی. عام امی سړی په څه پوهېږي؟ دا څه خرافات چې خورېږي دا د دې مولا د لاسه خورېږي چې دا غلطه عقیده یې ده او غلطه نظریه یې ده. دا چې ځان ته د دین ټیکهدار وایي او دا ځان ته د دین د منصب ذمه دار وایي، د ده د لاسه دا خرافات خورېږي. قرآن په دې ګواه دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زموږ په دې دین کې یو نوی کار ایجاد کړو چې هغه د دې دین نه نه دی، ما لیس منه، د دین حصه نه ده، فهو رد، دا رد دی. الله رب العالمین د سره قبلینه بلکې الټه پې عذاب ورکوي.
احداث فی الدین په دین کې نوي کارونه ایجاد کول په حدیث کې بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم دې ته بدعت ویلې او د الله نبی حکم دا دی دا د مولا صاحب فتوا نه ده د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فتوا ده چې کل بدعت ضلاله هر قسم بدعت د گمراهی ده وکل ضلاله فی النار نبی علیہ السلام دا جمله را خطبه کې لوستله یعنی امت په ار یو تقریر او خطبه کې د بدعت نه یارولې ده معلومه شو ډیره خطرناکه فتنه ده په عجیبه طریقه باندې شیطان کار کوي د مسلمانانو خو دین سره نه کنه نو شیطان په دې طریقه چې ګناه یې خور چاته پته چې دا ګناه ده خو چې دا د نیکۍ لیبل په ولګي نو په دې ډیر خلک دوکه شي چې مړه دا خو کار دی کنه نو دا بدعت داسې یو شی دی چې دا خلکو ته ثواب کار ښکاري ښه کار ورته ښکاري نبی علیہ السلام فرمایي دا چونکې د دین حلیه دې سره بدله شوه خلک وایي څه چلو شوی که موږ عید میلاد النبي مناوو نو د نبی علیہ السلام صفت به وشي او سناتونه به ووایو د نبی علیہ السلام تذکره به وشي وایي دې کې څه قباحت دی موږ لوی قباحت دا دی چې د الله د کتاب مخالفت دی وکړو قرآن کریم د اول نه اخره پورې وګوره عید میلاد النبي پکې شته نشته احادیث راواخله صحیح بخاری صحیح مسلم دغه رنګه د امام ترمذی رحمت الله علیه سنن ترمذی ابو داود ابن ماجه نسائی کم چې په کتب سته باندې معروف مشهور دي او دین علاوه دین مخکې مسند احمد د امام احمد بن حنبل رحمه الله نور د احادیث معروف او مشهور کتابونه لاندې پورې راشه او بره پورې لاړ شه ټول د احادیثو کتابونو کې چرته عید میلاد النبي دا به پیدا نه کړي چې عید او میلاد النبي دا الفاظو سره پیدا کړي عجیبه دا ده دا بدعت چې کنه دا وخت سره پکې چینج راځي دین کې چینج نه راځي کنه وما بدلوا تبديلا صحابه کرامو دین بدل کړي نه دي دا نه دی ویلي چې د نبی علیہ السلام دور مخکې دور او اوس خو چونکې صحابه کرام سن 110 هجری پورې پاتې شوي په دنیا کې آخري صحابي د نبی علیہ السلام نه تقریبا 90-95 یا بعض روایتو مطابق 100 کالو پورې صحابه پاتې شوي دي او ډیر عمرون والا صحابه خدای نه دی ویلي چې مړه خو ډېره مخکنۍ زمانه وه اوس لږ دور بدل دی راځئ چې لږ څه تبدیلي پکې راولو په قرآن کې الله رب العالمین د صحابو باره کې فرمایي وما بدلو تبدیلا دین کې تبدیلي نه ده راوستې او نه برداشت کوله او هر مؤمن به دا نه برداشت کوي چې مؤمن وي خو عجیبه خبره دا ده د دې مشرانو سپین ږیرو نه تپوس کوي د مجلس کې ناست دا بار ربیع الاول به چې کله مخکې راتللو د دې نه مخکې خلکو به دې ته څه نوم کېښوده که مجي صاحب ته پته ده څه به یې ویلې ما خو خپله په دې خپل عمر کې مې اورېدلي باره وفات اورېدلی هم دی که نه دې ته به خلکو ویلې باره وفات باره وفات څه مطلب دی یعنی هغه باره تاریخ د ربیع الاول چې نبی علیه السلام پکې څه شوی دی لږې په زور وایي څه شوی دی وفات شوی دی جزاکم الله خیر دې ته به باره وفات ویلو اصل کې دا وفات او دا مرګ داسې یو شی دی چې دا د خوشحالۍ لمحی که د غم لمحی او چې د غم لمحی نوم کله مشورېږي نو بیا نه ګډا کولی شي نه دوکړی راخستی شي نه باجه راخستی شي نه په بازار کې څه ورته وایي دا بلپونه او لایټینګ کولی شي چې بلپونه ولګي او نه بازارونه سجاولی شي نه پکې سیري خرڅېږي غم خو بیا غم یې که نه نو شیطان راولګېده دا سیزې چینج کو چې نه نه پرېږدئ دا خبره مړه په دې ورځ څه وکئ دوکړه یو باجې راواخلئ او ګډا مډا پروګرامونه جوړ کئ نو دې له یې نوم کېښوده د اول چې دا عید میلاد النبي مناوېدلو دې ته د عید نوم نه ویښی د دې نوم عید نه و اختر نوم یې ورته نه ویښی ځکه په اسلام کې خو څو اختره دي دوه اختره دي احادیث وګوره دا وړوکی کتاب مختصر په احکامو کې هغه د عمدة الاحکام دا راواخله دې کې د عیدینو باب راځي باب العیدین یا کتاب العیدین د دوو اخترونو کتاب چې په دې کې به د دوو اخترونو متعلق مسائل او احکام بیانېږي یو به عید الفطر وي او بل به عید الاضحى بس وړوکی اختر غټ اختر ورته پښتو کې مونږ وایو او په دې وړوکی او غټ اختر کې د امت اختلاف شته یعنی تاسو په دې ټول ژوند کې داسې کوم عالم وکتلو چې هغه چېرته دا بیان کړی او دا خبره یې کړي
چې یاره دا وړوکی اختر نشته په اسلام کې چې رمضان ختم شي او تاسو د شوال په اوله ورځ باندې اختر کوئ. دا کیدای شي چې یو به وایي نن دی او بل به وایي سبا دی، هغه تاریخ کې اختلاف کیدای شي، خو په دې ټولو اتفاق دی چې په یکم شوال باندې کوم اختر دی؟ وړوکی اختر دی. چې رمضان څنګه ختم شو نن سبا له څه دی؟ وړوکی اختر دی. په دې ټولو امت اتفاق دی، که هغه هر مسلک والا دي، که هغه هر فرقې والا دي. تر دې پورې کافرو ته هم پته ده چې او د دې مسلمانانو چې څنګه رمضان ختم شي په سبا له یې صحیح وړوکی اختر او غټ اختر هم ټول خلکو ته پته ده چې آخري میاشت د اسلامي میاشتو ذوالحجه دا کله شروع شي په 10مه ورځ باندې د دې غټ اختري. د کوم عالم یا د کوم مسلک پکې اختلاف شته؟ ځکه چې قرآن کې هم ورته اشارات شوي او حدیث کې خو صراحتا موجود دي، احکام یې د هغې 2 رکاته د هغې د خطبو تذکره، دا تر دې پورې چې نبي علیه السلام پکې کم قرائت کړی دا تذکره هم شته، تر دې پورې چې نبي علیه السلام کم ځای ته تللی عیدګاه ته فاصله څومره وه د مسجد نبوي د عیدګاه په مابین کې، تر دې پورې چې دا هم پکې شته چې نبي علیه السلام وړوکي اختر مانځله وتلو مخکې خوراک کړی بیا وتلی دی، غټ اختر مانځه ته چې وتلی دی خوراک یې نه دی کړی، وروسته قرباني چې کړی دی بیا یې هغې نه بعد خوراک کړی د هغې د غوښې نه یا د هغې هغه جګر هغه غوښه به یې وخوړله. دومره تفصیلات موجود دي. د عید میلاد النبي که په اسلام کې وی نو کم از کم په دې احادیث کې نه وه په کار چې یو حدیث راغلی وی چېرې دومره نکاته مونځ دی یا دا ټیم به یې کې یا په دې طریقه به یې کې یا په دې ورځ به دا کارونه کول غواړي. ولې بیا په دې کې اختلاف دی؟ ولې د امت ډېر علما وایي دا بدعت دی؟ ځکه دا دین نه دی. چې دین نه دی نو ځکه پکې اختلاف دی. چې عید الفطر دین دی د یو مسلک اختلاف نشته، وړوکی اختر چې غټ اختر دین دی د هیچا اختلاف نشته. دا دین نه دی ځکه د امت لوی لوی علماو په کتابونه لیکلي او نن به تاسو جمعې خطبې د ډېرو علماو واورئ تر د سعودي د مشایخو پورې چې هغوی به نن په دې بدعت باندې رد کوي. د هر منبر نه ښه په جرأت پرې رد کېږي ځکه دین نه دی. چې دین وی د کم عالم جرأت کېده دومره مجال په چا کې دی چې هغه دې راولګېږي او په دین باندې دې رد وکړي؟ دا دین نه دی، دا بدعت دی. دا د دین په نوم په دین کې اضافه ده. دا نبی علیہ السلام فرمایلی فهو رد، دا هغه قبیلې نه دی، دا د الله رب العالمین په نسبت باندې رد دی او دا انسان هم رد دی او دا د جهنم لاره ده. اول هغه بدبخته چې د دې محفل آغازی کو هغه خو په د عید نوم نه ویښی خو د دې ګمراهۍ بنیاد یې کېښوده. هغه د عراق د موسل ښار گورنر مظفر الدین بن اربل، مظفر الدین ابن اربل په باره کې تاسو تاریخ کې وګورئ. د ده په باره کې راځي دا ډېر انتهایی مصرف اسراف کوونکې د حکومت خزانه لوټ کوونکې انسان، په معمولی پروګرامونو باندې پیسې د مسلمانانو بیت المال دوړه کوونکې انسان، پیسې به ډېرې تباه کولې د قوم، په معمولی فنکشنونه به یې کول، پروګرامونه به یې کول، یو مجالس به یې جوړول. نوم یې ډېر بد و. دې دپاره هره زمانه کې د درباري مولیاني دا غلط 2 نمبر مولیان، هر چا کې 1 نمبر 2 نمبري دا په هر چا کې مولیانو کې. هغه زمانه کې عمر بن وحیه په نوم باندې یو مولا و. هغه ورته ویلې چې هسې خو دې نوم بد دی، راشه زه به درته داسې یو ناشنا لاره وښیم چې دا ستا به شوق هم پوره کېږي د خرچې به مو وکړي او نوم به دې هم ښیي. هغه ویل دا څنګه چل دی چې زه به خرچه هم کوم او خلکو به دې بدنام کړی یم او خرچه به کوم او بیا به مې صفت کېږي. نو ویل کېږي به ځکه چې د نبي علیه السلام نوم به پې پروت وي که نه، لیبل به د نبي علیه السلام د پیدایش. بار ربیع الاول باندې ته راولګه، مجلسونه جوړوه، رقص او ګډاګانو والا راغواړه، نن د خوشحالۍ ورځ ده، د نبي علیه السلام د میلاد محفل کو. په دغه وخت کې په لا د عید نوم نو کېښودی شوی. بس دا ظالم راولګېده او بس دا تر دې پورې په تاریخ کې راځي اسونه یې پکې حلال کړه، چیلي یې حلال کړه، ګډانې حلال کړه، حلواګانې یې پخې کړې. او په ملک کې چې څه قسمه رقص او سرود والا او ډمان او ډمې وې دا یې راټول کړه او مجلسونه او دوکړې او باجې شروع شوې. دا کم سنو؟ دا سنو 604 هجري. تاریخ وګورئ په دې موضوع چې کوم علماو کتابونه لیکلي هر اوچت کې به تاریخ وګورئ. 604 کال د هجرت د نبی علیہ السلام، یعنی 600 کال چې پوره شو 600 پورې 600 څه شوې ختم، 600 څه شوې 600 ختم شوې.
د نبی علیہ السلام د هجرت 6 صدۍ 601 نه کومه صدۍ شروع شوه؟ 601 نه کومه صدۍ شروع؟ 9 صدۍ. په 9 صدۍ په ابتدا کې 604 هجري 604 هجري کې اول دا محفل جوړ شو او بیا به کال په کال دا جوړېده او د هغه ځای نه شروع وشوه او ورو ورو دا بدعت خورېده. وروسته ورسره بیا ما درته مخکې ویلې که نه چونکې د نبی علیه السلام د پیدایش ګوره په هیڅ یو صحیح حدیث کې تاریخ نه دی معلوم. څوک هم دا موږ په چیلنج سره وایي یو مولا کې دا جرأت نشته ځکه دا زمونږ لږی ریکارډینګ کېږي او دا بیا خورېږي. الحمدلله دا موږ ډېر په جرأت سره دا خبره کوو د الله په فضل. داسې په مخ د ځمکه مولا نشته چې هغه د نبی علیه السلام تاریخ پیدایش په اتفاق پیدا کړي چې په دې ورځ پیدا و. ځکه د دې د دین سره څه دغه نشته دی واسطه. لکه دا دین کې ضروري خبره نه ده پیغمبر د پیدایش ورځ معلومول. که ضروري وي قسم په الله چې په قرآن کې به راغلی په الله مې د قسم وي چې که دا ضروري خبره وي کیدای شي په دې نوم یو صورت هم نازل شوی چې صورت ولادت مصطفی صلی الله دا صورت دی په باره د ولادت د مصطفی صلی الله علیه وسلم کې. نبی علیہ السلام تاریخ پیدایش نه دی معلوم دیو جن کتابونه روچت کوي. څوک به یو تاریخ دی په دې تاریخ پیدا دی بل وایي په دې پیدا دی بل وایي په دې پیدا دی. څوک وایي 8 ربیع الاول دی څوک وایي 9 ربیع الاول دی څوک وایي 12 ربیع الاول دی. بعض پکې نور هم ویلي ډېر خو مشهور چې کوم قول دی او علما ورله ډېره ترجیح ورکوي د هغه روایتو سندونو په وجه 8 ربیع الاول دی چې پیدا په دغه. خو د 12 ربیع الاول په وفات باندې بیا ټول متفق دي چې او په 12 وفات شوی دی. چلو یو بله خبره به وکړو دا خبره په دې ځای پرېږدو ثبوت خو نشته دی د نبی علیه السلام په 12 تاریخ د پیدایش ثبوت خو نشته. خو موږ یې چلو تنزل کوو د دې خپلې خبرې نه لږ راکوزېږو ښکته. داسې به وکړو موږ به ووایو چې زه بس پیدا هم په دې شو او وفات هم نو په یو ورځ کې چې خوشحالي او غم را جمع شي. مثال د غم اثر ډېري که د خوشحالۍ اثر ډېري الله مکه الله دې داسې وخت په تاسو ټولو کې په هېڅ چا رانولي په هېڅ مسلمان چې واده ورځي او تا ته په کور کې مړی راشي او د واده ورځ دی ده او الله مکه څوک ستا قتل شي یا څوک ستا د کور یو مشر مړ شي وفات شي. خلک څه وایي واده په څه بدل شو؟ څوک خوشحالي کولی شي څوک خندلی نه شي پاتې لا نورې خوشحالي بس یاره وایي هغه د خوشحالۍ ټول اثر ختم شي. مونږ وایو که بالفرض په دې ورځ نبی علیه السلام پیدا وی خو چونکې وفات په دې ورځ ای ظالمانو په دې ورځ ګډاګانې کوئ دا د مسلمان کار دی که دا د شیطان کار دی؟ دا د شیطان کار دی. شیطاني حرکتونه ولې کوئ؟ شیطان به د نبی علیه السلام په وفات خوشحالیږي که مسلمان به خوشحالیږي؟ شیطان خوشحالیږي. دا شیطاني کارونه دا تاسو یې کوئ ځکه دا تاسو ټول منئ. دا څوک چې دا کارونه کوي د هغې کتابونو کې هم لیکلي چې په دې ورځ باندې نبي علیه السلام وفات شوی دی او څومره غم راغو په دې ورځ. تا ته پته شته؟ ته د نبي علیه السلام د وفات واقع خو لکه راوچته کړه. عایشه رضی الله تعالی عنها چې کله د حجرې مبارکې د نبی علیه السلام دننه اواز ورکو صحابو ته چې خوږ نبي صلی الله علیه وسلم وفات شو. الله اکبر. دا په مخ د ځمکه وي د ټولو نه لوی د غم اعلان دا و ای مسلمانانو ستاسو نبي وفات شو. څوک چاته وایي پلار دی وفات شو قسم په الله څومره د غم خبره. څوک چاته وایي مور دی وفات شو څوک چاته وایي رور دی وفات شو څوک چاته وایي ستا استاذ وفات شو. والله چې مونږ په دې وخت کې دا نشو برداشت کولی په هغه ورځ زمونږ د زړه نه یو الله خبرې ډوډۍ اوبه هم زړه ته نه کېږي په زړه باندې مې یو لوی غوټه پرته وي د خفګان د لاسه چې غټ غم راغلی. نو په کائناتو کې د ټولو نه لوی د غم اعلان دا و چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفات شو. انس رضی الله تعالی عنه چې 10 کاله د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خادم پاتې شوی دی هغه فرمایي په الله مې د قسم وي هغه ورځ نه زیاته د خوشحالۍ او د رڼا ورځ موږ نه ولیدلې چې په کومه ورځ نبي علیه السلام زموږ مدینې ته راتلو چې نبي علیه السلام کوم ځای نه هجرت وکړو د مکې نه او چېرته را داخل شو. دا په دنیا کې د ټولو نه رڼا والا او د خوشحالۍ ورځ وه. دا مدینه ښایسته ښکارېدله او پړقې والو د نبي علیه السلام د وجې نه. ځکه بعض انسان دومره مبارک او دومره یو ښایسته انسان چې مجلس ته راشي ټول ځای پې ښایسته ښکاري خلکو پلانې راغلی دی خلکو مغه ته ګوري دا جومات پې ښایسته ښکاري چې یو غټ شیخ مثلا دلته اوس راشي
یو جلسې ته راشي او سټیج ته ټول خلک ورته داسې ګوري فلانی شیخ صاحب راغی دا پروګرام پې ښکلی شي تاسو څه وایئ چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو ځمکې ته تشریف یوسي او د هغه مبارک قدمونه پې کېښودی شي څومره پړق به وي هغه ځمکه څومره خوند به وي په هغه ورځ باندې انس رضی الله عنه فرمایي په الله مې دې قسم چې په کوم ورځ د مدینې په کوڅو کې چغې شوې چې نبي علیه السلام راورسېد زموږ وطن ته د دې ورځې نه د خوشحالۍ ورځ د دې ورځې نه رڼا والا ورځ موږ کله نه ولیدلې په خپل ژوند کې او په الله مې دې قسم که د هغه ورځې نه زیاته توره او د غم ورځ موږ چېرته لیدلي په کومه ورځ چې دا اواز وشو چې نبي علیه السلام وفات شو دا مدینه وایي تکه توره شو سترګې را باندې تورې شو هر څه را باندې بد لګېدل مدینه ناشنا شوه دا هغه مدینه نه وه چې موږ پکې شپې تېرې کړې وې دا هغه مدینه نه وه چې زه پکې پیدا شوی وم دا هغه مدینه نه وه چې هغه ما پکې لوبې کړې وې دا هغه مدینه نه وه چې په دې کې زما خاندان و زما ملګري وو ما ته بل شان ښکارېدله دا مدینه چې خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د وفات هم واورېد صحابه کرام رضی الله عنهم بعضې وایي داسې وو چې وایي فورا د خپوی کار پرېښود کېناست وایي پاسېدی نه شو بعضی صحابه داسې وو د هغوی خولې بندې شوې په هغې کې یو عثمان رضی الله تعالی عنه دی صحابه کرام فرمایي عثمان په دې ورځ خبرې نه شوې کولی چا به چې تپوس وکړو هغه به جواب نه شو ورکولی اشاره به یې وکړله خوله مې کار نه کوي نن زما جبه کار نه کوي د ډېر غم د لاسه کله په انسان داسې کېږي چې ډېر غټ غم راشي سړی خبرې نه شي کولی او د عمر رضی الله تعالی عنه مزغو دماغ دومره ودنګل جذباتو کې راغو د ډېرې مینې د نبي علیه السلام نه دا اواز یې نه شو اورېدلی هغه جذباتي او جلالي انسان و توره یې راوښکله وی په الله مې دې قسمي که د چا د خولې نه مې واورېده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نن به د عمر توره د هغه نه دا سر قلموي صحابه کرام یو عجیبه کیفیت دی ټول بس یو عجیب غوندې کیفیت دی په دې دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راورسېد الله اکبر دله الله دا حوصله ځکه ورکړه که نه د ده زړه ډېر نرم و په کار دا وه چې دی په دغه ورځ باندې بلکل د ده بدن کار نه کولی خو چونکې وروستو د امت مشري دته میلاویږي نو دته الله دا زړه راکلک اول لاړلو دننه د خپلې لور کمرې ته د نبي علیه السلام جسد مبارک چې کوم ځای کې پروت و او د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه کپړه لرې کړله ښکلې کړلو او سترګو نه اوښکې لاړلې او دی وفرمایل الله رب العالمین په هر چا یو مرګ لیکلی و ای زما خوږه نبي په تاسو یې لیکلی او نن در باندې راو او هغې نه بعد بیا بهر راووتو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حدیث د بخاري راوچت کا د صحیح مسلم د احادیثو ټولو کتابونو کې دا خطبه شته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهر راووتو ملګرو ته وایي ملګرو اوس دل الله دا زړه داسې کلک کړو چې په دې ورځ دی اوس خطبه کولی شي ځکه دی د امت خلیفه دی د نبي علیه السلام نه بعد ای ملګرو لږ ساعت کښېنئ زه درته یو څو خبرې کوم ملګري ټول کښېناسته خاموش صرف عمر فاروق رضی الله عنه ولاړ دی او حق شان یې توره په لاس کې عمر کښېنه که نه تم لږ کښېنه یو څو خبرې واوره او زه نه کښېنم وایي ښځه وایي دی پرېږدئ ملګرو ته ودرېږه بس خطبه شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره او په دې کې آیتونه ولوسته د قرآن چې په هغې کې د نبي صلی الله علیه وسلم وفات ته اشاره شوې وه چې نبي علیه السلام وفات کېږي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين څنګه هدایتونه ولسته او انک میت و انهم میتون ای نبی تاسو باندې به مرګ راځي وفات به راځي او دا ټول خلک به مړه کېږي مرګ به په هر چا راځي او دا آیت ولسته چې وما محمد الا رسول نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله یو رسول دی نه اله نه دی معبود او الله نه دی چې مرګ به رسول دی او رسول باندې مرګ راځي قد خلت من قبله الرسل یقینا د دې خوږ نبي نه مخکې ډېر رسولان تیر شوي دي افإن مات آیا که دا نبي وفات شي په خپل مرګ باندې طبعي مرګ باندې وفات پرې راشي او قتل یا دا ووجلی شي د کافرو د لاسه باندې شهید کړی شي ځکه جهادي پیغمبر دی نو انقلبتم على اعقابکم اے مسلمانانو بیا به تاسو د دین نه وړئ چې بس نبی علیه السلام دنیا نه لاړو موږ هم دین پرېښودو نه داسې به نه کوئ الله مخکې نه ایت رالیږلی ذهن سازي کړې وه د دې امت
ګوره که د دې نبي صلی الله علیه وسلم د وفات یا شهادت د وجې نه څوک د دین نه واوړي د الله له ضرر نشي ورکولی ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین او زر دې بدله به ورکوي الله شکر گزارو ته شاکرین معنا مفسرین دلته کوي څوک دي الثابتین علی الدین کم چې په دین باندې ثابت قدمه په هر حال کې علي رضی الله عنه فرمایي وی ابوبکر صدیق د شاکرینو نه دی په دې ورځ هغه زړه وی کلک شو حوصله ونه غورځېده موږ ته خطبه راکړه دا آیتونه چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه واورېدو هغه مضبوط انسان هغه تکړه انسان هغه قوي انسان هغه عبقري انسان خپو کار پرېښود د عمر رضی الله تعالی عنه خپو نور هغه نه شو ټینګولی وایي زما د خپو نه طاقت ختم شي بیا په دې حقیقت پوه شوم چې نبی علیه السلام وفات شو چې کله مې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ژبې نه دا آیتونه واورېده عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي د نبی علیه السلام د ډېر محبت د لاسه او د دې اواز د هیبت د لاسه زما مزغو دومره دنګلي چې دا آیتونه مې د ذهن نه وتلي چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا آیتونه ولوستل نو زما ذهن کې راغی چې الله اکبر دا خو مخکې نه موږ ته الله ویل چې نبی علیه السلام وفات کړي او بیا هغه وخت راغو چې کله انس رضی الله تعالی عنه فرمایي من کله په خوب نبی صلی الله علیه وسلم باندې خاورې راواړولې قبر مبارک تیار شو او منګ را واپس شو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خوږه لور د نبی علیه السلام ټول اولاد دغه په ژوند کې وفات شوي صرف دا یوه پاتې شوې فاطمه رضی الله عنها دا مور پس شپږ میاشتې پس بیا تللی نبی علیه السلام ورته ویلي لورې ته به ما پسې اول راځې دې ته د خپل مرګ اطلاع ورکړی وه او دې ورته ویلي ته به ما سره اول میلاوېږي ژړلي یو ځل او بیا یو ځل خوشحاله شو هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها انس رضی الله عنه فرمایي په موږ صحابو باندې آواز وکړلو اطابت انفسکم ان تحثوا على رسول الله صلی الله علیه وسلم التراب ستاسو زړونو دا څنګه برداشت کړل چې زما په بابا جانم خاورې راواړولې په رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ټول اوښکې روانې شوې سلګو ونیول موږ ورته چې دا د الله حکم و ستا بابا جان موږ ته دا تعلیم راکړی چې څوک وفات شي ښه به که نه زموږ زړه دا نه غوښتل چې په خوږ نبي صلی الله علیه وسلم خاورې راواړه دا د نبي علیه السلام د لور حال دی چې خپل پلار باندې خاورې راړول نشي برداشت کولی او د هغې په باره کې بعضې روایتو کې هغه اشعار راځي اگر چې بعضې خلک کې په سند کې کلام کوي خو دغه کوم روایت مې چې دا صحیح روایت وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرن لیالیا فاطمه رضی الله عنها فرمای نن په ما باندې داسې غمونه راغلي دي که دا غمونه چا په ورځې باندې ور واچول رڼا به ختم شي توره تیاره بشي په صحابو باندې په مدینه کې په امت مسلمه په نبی علیه السلام په کور باندې دا غم دی او ته په بازار کې ګډېږي تاله شرم نه درځي تا بازار سجاو کړی دی په لایټینګ باندې تاله شرم نه درځي په دې ورځ باندې تا دوکړې او باجې راخستې تاله شرم نه درځي تا ته تاریخ نه دی معلوم دا مولا بدبخته د خپلې دوکاندارۍ دپاره تا ته ولې دا نه بیانوي چې په دې ورځ باندې څومره د غم درنه ورځ وه چې تا ته دا ډرامه جوړه کړه چې دا د عید میلاد النبي ورځ ده ما درته ویلې اول دا مجلس چې جوړ شوی و صرف د محفل میلاد په نوم جوړ شوی او هغې نه پس وروستو پکې بیا د عید ټکی شامل شي چې عید میلاد النبي اختر د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم او اوس پکې څه وایي اوس پکې کوم ټکی شامل کړی جشن شاباس ما درته وختي ځکه ویلې د بېدینۍ نښه به دا وي چې کوم شی دین نه وي هغې کې به وخت په وخت څه کېږي جدت به راځي په هغې کې به اضافه راځي د ځان نه او چې کوم اصلي دي په هغې کې د ځان نه اضافو ته ضرورت نه وي په خپل اصل خلک وایي که نه وایي دا اصل سیز دی او دی کاپي ده لکه زما په دې خبرو پوهېږي که نه پوهېږي وایي دا اصل دی او دی فوټوسټیټ دی د اصل قیمت زیات دی که د فوټوسټیټ یو اصل دین دی اصل او یو دا ده چې وروستو پکې ما او تا او بل پکې څه شامل کړي دي یو دا دی او د دین لیبل هم پرې لګولی دی ملاوټونه دي او په هغې هم د دین لیبل لګولی دی دې ته بدعات وایي او یو مولا بدبخته سپینګیری د دین دشمن د پنجاب یو مولا دی بدبخته پته نه لګي مخې ته ورته څوک ناست و ما ته چا کلیپ راولېږلو لګیا دی یو ډرامایي انداز کې خلکو ته څه وایي و یاره یہ وہابی ایک وہابی تھا وہ نہیں مان رہا تھا عید میلاد النبی کو اس کو بدعت کہہ رہا تھا دیتے ہوئی بدعت ہے
وای ما ورته چې وای ما ته وای هغه مولانا صاحب راته وای چې د بدعت دې ته وای چې د نبی علیه السلام زمانه کې نو او اوس خلک کوي وای دې ته بدعت. ما چې ښه ما چې مولانا صاحب کړی ہو جاؤ دې ډرامې ته ګوره. وای چې مولانا صاحب چې سره باندې کړ ما چې کړی ہو جاؤ ودرېږه لږ. وای چې ودرېدو وای ما ورته چې مولانا صاحب آپ کے اس سر سے لے کر اس پاؤں تک آپ نبی علیہ السلام کے دور میں تھے؟ ته د نبی علیہ السلام زمانه کې وې د سر نه ولې خپو پر ستا د وجود وو؟ وایي هغه چې نه. وایي ما ته چې به تم بدعتي بیا دې ته ډرامه وایي که نه وایي؟ دې ته وایي دین سره داسې ابلیسان داسې دجالان دا په هره زمانه کې. ما درته ځکه وختي یو ټکی ویلو په حدیث کې د آیات کوي نبی علیہ السلام څه فرمایي من احدث فی امرنا چې په دین کې زیاتی په څه کې چې په دین کې د ځان نه یو څیز ور زیاتی دغې ته بدعت په دین کې د دین په نوم. کله به تا ته وایي ولې دا لوډ سپیکر خو هم بیا بدعت دی دا ټایپ چې جومات کې لګولې دا خو هم بیا بدعت دی دا لایټینګ چې دا تا دا راډونه لګولي موسیقي دا خو هم بدعت دی پکې دي لګولي دا ماربل دی لګولي ورته وایي دې ماربلو ته چا ویلي دي چې دا ګینې سنت دی یا واجب دی یا فرض دی چا ورته ویلي دا ماربل لري که موږ مونځ کوو الحمدلله خو صرف یو سهولت دی دې ته خو موږ سره د دین کې خو داخل نه دي ګڼلي دا دې مایکونو ته چا سنت او واجب او فرض کوم مولا ویلي او دا ته چې څه کې نو تا خو پې د دین نوم ایښی دی ته وایې دا د جنت لاره ده بلکې د دروغو یو روایت یې جوړ کړی په دې ورځو کې ډېر خورېږي په دې فیسبوک باندې چې ډېر دروغ خورېږي یو دا ده چې وایي چا ته وویلې چې ربیع الاول میاشت نوې شوه فلاني تاریخ باندې اول تاریخ دی وایي دا انسان به جنت ته ځي دا جنت یې ډېر اسان کړی دی پته نه لګي د دوی خلکو کم جنت دی زه دا حیران یم یو خو هغه جنت دی چې هغه الله تعالی تیار کړی دی او کېدای شي دوی چېرته کم بل ځای کې جنت جوړ کړی په دې خپلو مزغو کې هغه الله رب العالمین چې تیار کړی قسم په الله هغه جنت په اتباع د نبي علیه السلام میلاویږي د نبي علیه السلام په تابعدارۍ میلاویږي. آخري خبره درته کوم هغه دا ده چې موږ صرف په بار ربیع الاول د نبی علیہ السلام د تذکرو قائل نه او دوی خو نبی علیہ السلام نه یادوي دوی خو تش ګډېږي او دکړې دي او باجي دي او ګډاګانې دي او الواګانو پلیټونه څه پاکوي او هغه چاولې دي او خوردې دي او دا خوري لګي یو ناشنا د پیسو د هړپ کولو مختلفې طریقې دي که نه یو کاروبار روان دی دا موږ وایو راشه الحمدلله مسلمان مؤمن هغه دی چې دا به سهار او ماښام او شپه او ورځ د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم تذکرې کوي داسې ده که نه ده د نبي علیه السلام سره محبت دا دی نبي علیه السلام به صرف په ربیع الاول کې نه یادې صرف په 12 تاریخ به نه یادې دا کاغذي دا جعلي عاشقان دا د دروغو محبت کوونکي موږ اصل محبت د نبي علیه السلام سره دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل وکړه د دې خلکو چې ګوره دوکړی او باجې چې وایي او دې قوالینو ته ګډېږي اول خو هغه قوالی کې هم د شرک الفاظ او شرک کلماتي خرافاتي او بیا یې وګوره د دوی ټول اعمال به د سنتو خلاف وي د دین خلاف وي هم د دغه خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په نوم چې لګی دا ګډاګانې کوي د دغه خوږ نبي حدیث ورته بیان که بیا څه وایي وایي ځکه دا حدیث دې ځان سره سنبال کړه دا زموږ مسلک کې نشته دا زموږ مشرانو نه دي دا زموږ مذهب کې نشته داسې ده که نه ده بیا خو د نبی علیہ السلام سره د محبت دغه حال دی چې د هغه په حدیث باندې عمل کولو ته تیاره نه دی صرف د هغه په نوم باندې دکانداري کول یو بازار ګرمول صرف دې ته تیار موږ وایو هغه انسان مؤمن نه دی او دا زما نبی فرمایلی صلی الله علیه وسلم حدیث انس رضی الله عنه دی والذي نفس محمد بيده نبی علیہ السلام وی قسم وکړو په هغه ذات مې د قسمی چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په لاس کې دی لا يؤمن احدكم پتاسو کې یو کس مؤمن نشي کېدلی حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تر څو پورې چې دا ما سره محبت ونه کي نبی علیہ السلام څه فرمایي قسم دې که مؤمن شي څو پورې چې ما سره محبت ونه کي د چا نه زیات د چا نه د خپل بچو د خپل مور پلار او د ټولو خلکو نه زیات چې ټوله دنیا یو طرف ته شي او بل طرف ته زما استاد خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی ته که یوازې په دې حدیث په عمل کوې ټولې دنیا پروا به نه کې او الحمدلله دغه زموږ طریقه ده د الله فضل په دې لاره کې چې څه قسمه قربانیانې دي یعنې ته چې کوم قسم قرباني یادې الحمدلله دا به دا ملګري په دې منهج ورکوي د الله په فضل باندې دې ته وایي د نبي علیه السلام سره محبت
چې کله ته کلی خپه او کله ته ولس خپه او کله ته پلار او مور خپه او کله ته ورور او رشتہ دار خپه ولې هلکه دا تا باندې څه چلو شو نوې لاره دې اختیار او ته د نبي علیه السلام سنتو باندې عمل کوه څوک ورسره غم خادي پرېږدي دې ته وایي مؤمن دې ته وایي مؤمن دې ته وایي د نبي علیه السلام سره محبت کوونکې چې د پیغمبر په سر باندې د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په سر باندې غیرت او ننګ کوي نه دا چې خوږې وریجې پې خوري او د حلواګانو پلیټونه پې صفا کوي د نبی علیہ السلام په سنتو باندې غیرت کوي لوږې تیری تندې تیری د غم او خادو بایکاټونه برداشت کوي خلک ورته مړي او جنازې پرېږدي خلک ورته ودونه پرېږدي خو دی کلک ولاړ دی د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې دا دی د نبی علیہ السلام سره محبت کوونکې که کتلی غواړي الحمدلله الله رب العالمین دې مونږه په رښتیاو سره د نبی علیہ السلام سره محبت کوونکې وګرځوي الله رب العالمین دې مونږه د بدعاتو خرافاتو د ګمراهو نه محفوظ وساتي الله رب العالمین دې مونږ په دین کې د ملاوټ کولو نه بچ کړي دا د عید میلاد النبي په نوم باندې د ځان نه جعلي خرافي چې کوم عید جوړ شوی الله رب العالمین دې امت مسلمه د دین محفوظ کړي دا خرافات دي دا بدعات دي دا گمراهی ده د دې نه ځان ساتل پکار دي او کم چې اصلي دین دی الله دې په موږ پوهه کړي او بیا دې په الله سبحانه وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دا یو سوال چې ګډوډ لیکلی پې پوه نه شو دا یو ملګری دغه تذکره کوي د صلاتینو طریقه وایي څه ده صلاتین چې دي په سفر کې دوه منځونه جمع کول صلاتین معنی دوه منځونه دې ته جمع بین الصلاتین وایي د دوه منځونو منځ کې جمعوالی دا د نبي علیه السلام طریقه وایي وسانی ده د امت او قرآن کې الله فرمایي وما جعل علیکم فی الدین من حرج په دې دین کې الله په تاسو باندې تنګسیا او حرج نه دی ایښي منه سهولتونه یې درکړي اسانتیا د دین رخصتونه دا دین به په ځان باندې نه راسختې چې کوم ځای کې تا ته الله او رسول رخصت درکړی به قبلې نو یو رخصت د دین دا دی الحمدلله چې ته په حالت د سفر کې نو ته د ماسپښین او مازدیګر مونځ دا دوه جمع کولی شي او د ماښام او ماسخوتن مونځ دا جمع کولی شي بیا دا جمع د دوه مونځونو چې دا د ماسپښین مازدیګر او د ماښام ماسخوتن ګوره مازدیګر او ماښام به نه جمع کې او نه ماسخوتن او سار جمع کېږي مازدیګر او ماسپښین دا دوه جمع کولی شي او ماښام او ماسخوتن دا دوه جمع کولی شي دې کې جمع تقدیم هم ثابت ده احادیث پکې د 10 نه زیات راغلي صحیح احادیث جمع تقدیم دې ته وایي ته لاهور ته روان یې کراچۍ ته ملګري روان دي ګاډي کې ګاډی ودرېد د ماسپښین یې هوټل ته هلکه طعام به مو خورو طعام دې مو خوړلو او یو ملګری مخکې شه اول یې د ماسپښین 2 رکعاته وکړو د ماسپښین په دې ټایم کې د مازدیګر 2 رکعاته وکړه بس ماښام پورې ته فارغ شو مازدیګر مونځ دې را مخکې کور ته ودې کړو ټیک شو الحمدلله دا دین سهولت او چې کوم ځای ته ځې که ماسخوتن ورسېدې خو هغه ماښام مونځ هم پرېږده ماسخوتن سره یو کوې چې ماښام یو ځای کې ودرېده ماسخوتن والا ورته را مخکې کړه ویې که ورسره په خبره پوه شوې که پوه نه شولې جمع تقدیم دې ته وایي چې هغه وروستنی مونځ ورته را مخکې کې دې سره وکړي جمع تاخیر دې ته وایي چې سړی وایي هلکه زه بس مزل کوو ماسپښین هم نه ودرېږو مازدیګر به یو ځای کې ودرېږو یا به هغه علاقې ته ورسېږو یا جنازه ده یا یو ضروري کار دی او هغه کار زموږ خراب نشي ځان ورسې هلته بیا اول د ماسپښین مونځو کې کم چې دي پرېښی او مازدیګر ټایم داخل شوی بیا ورپسې د مازدیګر وکړي دغه رنګ ماښام ماسخوتن کې هم کولی شي یا ماښام تر ماسخوتن را مخکې که یا ماښام هم پرېږده سفر کوه تر دې پورې چې د شپې ماسخوتن یو ځای ته ورسېدې د ماښام مونځ به اول وکړي بیا به د ماسخوتن هغه وکړي دا الحمدلله یو سهولت دی د دین او رخصت دی د دین الحمدلله ډېرو ملګرو دا چټونه را لېږلي دي بیمارانو باره کې چې کورونو کې بیمارۍ نه دي یو ملګري وایي زما مور مې بیماره ده دعا وله غواړئ او دغه رنګه دا نور بعضې ملګري وایي چې زموږ کور کې ډېر بیماران دي دعا ورته وکړئ
او زمونږ یو ملګری دی عزیز یو رحمان صاحب د کاکشالو هغه بیمار دی دا زمونږ ابراهیم مولوي صاحب بیمار او تاجګل جی صاحب خو الله خکړه الحمدلله ډینګي وایرس ډیر زیات خور شوی دی الله رب العالمین دې ټول بیماران له شفای کامله ورکړي تحقال کې زمونږ یو ملګری دی ملک کلیم الله صاحب هغه بیمار دی دینه مخکې زمونږ یو بل ملګری واحد ګړی سبحان الله صاحب هغه بیمار زمونږ نږدې مرګري ډیر زیات غریبانان د امتحان کې پرون زلاړم الخدمت هسپتال ته مولانا حنیف الله صاحب جماعت اسلامي والا او دا زمونږ عطا الله صاحب دلته مارکیټ کې را سره رشید ګړی کې هغه غریبانان په هغه ټیم کې مولا تاسو کو الحمدلله همدغه تکلیف ورته او هغه مولانا صاحب راته ویل حنیف الله مولانا صاحب په الخدمت هسپتال کې وړونه وته خالی کړه مکمل دومره بیماران را روان دي الله رب العالمین دې دا وباګانې دا مصیبتونه په خپل فضل او کرم ختم کړي الله رب العالمین دې کوم ګناهونه چې موږ نه کیږي او معاشره کې عام دي دا الله رب العالمین ختم کړي او زمونږ په معاشره دې الله د نیکو غلبه وکړي چې نیکی غالب شي ګناهونه مغلوب شي او الله رب العالمین د طرف نه کوم ازمایش دې امتحان دې دا وباګانې چې راځي حدیث کې راځي په مؤمن امتحاني او د مجرم د پاره عذاب نو مؤمنان هم پکې دغه قانون دی چې کله ګناهونه عام شي نو عذابونه عام راځي بیا پکې بی ګناه خلق او نیکان خلق هم نیولای کی او صحابه کرام هغه ته نبی علیہ السلام فرمایلو کله چې وباګان راشي نو مؤمن که پکې وفات شته تر شهادت مرتبه ملاوي شي د مجرم د پاره عذاب خو مؤمن پکې غیر شزک عذاب به عمومي راځي نو دا به شهادت مرتبه پکې ورته ملاوي دی وجنه معاذ بن جبل به فرمایل رضی الله عنه چې کله هغه طاعون مرض هغه ټیم کې راغله د صحابه په دور کې بای صحابه پای کې دعاګانې وکړلې چې الله دې کوم ته مرګ راواله هغه طاعون وبا کې بیماری پر ځکه چې نبی علیہ السلام دې تر شهادت مرتبه ویلې ده همغه ټول کمزوري امتحانونه دي الله دې دې طاعون وبا نه جوړي الله دې هغه صورت حال نه جوړي کني هغه ډیر د تکلیف حالات هغه به د برداشت نه هغه سړی قتل نه شي طاعون ډیر خطرناک شی دی الله دې هغه حالات نه راولي په موږ باندې موږ ډیر کمزوري الله رب العالمین دې ټول امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي څومره بیماران دي که کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي الله رب العالمین دې ټول له شفای کامله ورکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر